د وایګل میډیا درنو لیدونکو د وایګل ادبیات خپرونې ته ستړي مه شئ. د وایګل ادبیات په دوهمه خپرونه کې درته زه فواد اکبري ستاسو په درانه چوپړ کې په نننۍ خپرونه کې غواړم تاسو ته د نړۍ ستر فیلسوف ژان ژاک روسو در وپېژنم. ستر فرانسوي فیلسوف، لیکوال، کمپوزر او سیاسي تیوریست ژان ژاک روسو په 1912 میلادي کال د جون په 28مه نیټه د سویس په ژینو ښار کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. د روسو له زیږون څخه 9 ورځې وروسته یې مور له دې نړۍ سره مخه وکړه. روسو په دې اړه داسې لیکي: زه خوار او نیمګړی نړۍ ته راغلم او مور مې تر ما قربان شوه. زما زیږېدنه زما لومړنۍ بدمرغي وه. پلار یې اسحاق روسو ساعت جوړونکی او له اره فرانسوی و. دا کوچنی د خپل پلار خور سوزان ته ورکړه شو او هغې په پوره میړانه د روسو پالنه پیل کړه. پلار یې د خپل کوچني روزنې ته پام نه کوو، خو د دې لپاره چې خپل زوی له 6 کلنۍ څخه لوست او مطالعې ته وهڅوي، هغه ته به یې رومانونه په لوړ غږ لوستل. روسو د سوسیالیستي مفکورې څښتن او د طبیعي ژوند پلوی و. د ده په آن انسان په پیل کې وحشي ژوند درلود چې په اصل کې طبیعي ژوند و، چې وروسته دوی انسانان یو موافقې ته سره ورسېدل، یو قانون یا سیستم یې جوړ کړ او خپل مشر یا پاچا یې وټاکه او دا مشر یا پاچا ولس ته بشپړ مسؤلیت درلود. روسو په رښتینې معنا د انساني حقوقو پلوی و. نوموړی د ټولو ټولنیزو علومو سره مخالف و او باور یې درلود چې فیزیک، کیمیا او ریاضي هغه علوم دي چې شتمن یې د خپل شخصي ګټې او د ټولنې د اسارت او استحصال په موخه کاروي. د روسو په آن تمدن د فردي خپلواکۍ مخه نیسي. روسو په دې باور و چې انسانان ټول سره ښه دي، خو تمدن هغه غمیزه ده چې انسانان بېلارې کوي. نو په کار ده چې طبیعي قوانینو ته درناوی وشي او انسانان د ستونزو نه د خلاصي په موخه د طبیعت غېږې ته پناه یوسي. روسو د سترو وګړو ژوند تر سرلیک لاندې د پلوتارک لاسر سره ډیره زیاته مینه لرله. څه موده وروسته د روسو پلار د یو ناپېژاندي کس سره د جګړې له امله له ژینو څخه وتښتېد او خپل 10 کلن زوی روسو یې خپل ورور چې یو عیاش او بې باکه انسان وسپاره. تره یې خپل وراره د روزنې په موخه د بسي په کلي کې د لامبرسیا په نامه یو کشش ته وسپاره. روسو په هغه کلي کې له طبیعت سره اشنا شو. د خپلو لومړنیو زده کړو او ژینو ته له راګرځېدو وروسته د عدلیې په وزارت کې د واریزه لیکونکي سره شاګرد شو. په کال 1925 کې د 3 اونیو منشیتوب وروسته د یو حقاق سره شاګردي پیل کړه او له هغه سره یې 3 کاله کار وکړه، خو ځکه چې استاد یې هغه واهه او ډباوه له ژینو څخه وتښتېده. روسو په کال 1938 چې 6 کلن و په شارمات کې د مادام ویرانت سره میش شو او په ډیر جدیت یې د خپلو معلوماتو او په بیلابیلو څانګو کې د جلا جلا لیکوالانو، فیلسوفانو او کرکټونکو د کتابونو لوست پیل کړ. روسو له موسیقۍ سره ډیره زیاته مینه لرله او په کال 1942 کې په داسې حال کې چې د موسیقۍ د نوې تګلارې د ثبت لپاره پاریس ته سفر کړی و، له دینیس ددرو سره اشنا شو او بیرته په پاریس کې میش شو. په کال 1945 کې د خپلې مېرمنې تریزې سره چې په یو مسافرخانه کې کار کوو اشنا شو. روسو له دې مېرمنې څخه د 5 زامنو څښتن شو چې هر یو په خپل وار سره یتیمخانې ته وسپاره. روسو په کال 1949 کې د رڼا پیر له نورو فیلسوفانو سره یوځای شو او په دایرة المعارف کې د موسیقۍ په اړه مقاله لیکل پیل کړ. په کال 1950 کې د دیژون د اکاډمۍ په مسابقه کې برخه واخیسته او بریالی شو. روسو ډیر کتابونه لیکلي چې د څو نومونه یې دا دي: نارسس یا په ځان مین، د وګړو ترمنځ د نابرابرۍ اړوند خبرې، ټولنیز تړون، اعترافات. روسو په کال 1956 له پاریس څخه لاړ او په مون مورانسي کې د اوړي ژوند غوره کړ. په کال 1961 کې د نوي الویز یا ژولي په نامه یو ناول خپور کړ. په کال 1962 کې د ټولنیز تړون او امیل په نامه 2 نور کتابونه ولیکل. دې دواړو اثارو نه یوازې د فرانسې بلکې د هالند د پارلمان غوسه هم راوپاروله چې حتی دا دواړه اثار په ژینو او برن کې هم منع شول. امیل په ژینو کې د ټولو خلکو په وړاندې وسوځول شو او روسو لاچاره د شپې له مخې نو شاتل ته وتښتېد او د پروس پاچا دویم فریدریک تر ملاتړ لاندې ژوند پیل کړ. د خلکو غوسې روس یو ځل بیا تېښتې ته اړ کړ او په کال 1965 کې انګلستان ته لاړ او د ډیویډ هیوم په نامه انګلیسي لیکوال او فیلسوف ته یې پناه یوړه او هلته یې د خپل ژوند لیک او اعترافاتو په لیکلو پیل وکړ. یوازیتوب، کډوالۍ او د ژوند ستونزو په روسو باندې ډیره بد اغیزه کړې وه چې حتی هغې د لیونتوب تر بریده رسولی و او د ژوند تر پایه تر سختو رواني فشارونو لاندې و او داسې انګیرله چې کنې ټول خلک د دښمنان دي. روسو په کال 1970 کې په دې شرط
فرانسې ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه چې نور به کتابونه او مقالې نه خپروي. روسو د خپل ژوند وروستي کلونه د پاریس په یو کلیواله سیمه کې په ارامۍ سره تیر کړل. شخصي او مینهناک ژوند یې پیل کړ او په پای کې په 1988 میلادي کال د جولای پر 2 نیټه د خپل 46 کلن ترخه ژوند ته د پای ټکی کېښود. د هغه وخت خلکو او په ځانګړې توګه مادام دوستایل په دې باور و چې نوموړي ځان وژنه کړې. تر مرګ وروسته یې ډېر مینان پیدا کړل د هغو ستونزو کړاوونو د جبران لپاره چې د دې ژوند یې ورتریخ کړی و. ډېرې پرتمینې او شاندارې غونډې جوړې شوې. تر مرګ 14 کاله وروسته یې د پاریس د کنوانسیون په امر یې مړی د پاریس پانتیون هدیرې ته چې د پاریس تر ټولو غوره هدیره ده راوړل شو. دا وه د وایګل ادبیات دوهمه خپرونه. تر بیا چې زه فواد اکبري د یو نوي شخصیت سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښې چارې.